أقبل بعضهم على بعض يتساءلون دوی به په خپلو منځو کې یو له بله په دنیا کې د تېرو شوو حالاتو په هکله پوښتنې کوي. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين دا به هم ووایي چې موږ پخوا له خپلې کورنۍ سره د عذاب څخه په ویره کې ژوند تېراو. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم په پای کې الله پر موږ فضل وکړ او موږ یې د سوځونکي عذاب نه وژغورلو. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم موږ په مخکني ژوندانه کې له همغه نه دعاوې غوښتلې. هغه په رښتیا سره ډېر لوی احسان کوونکی او مهربان دی. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون نو ای پیغمبره تو ورته نصیحت کوه د خپل پروردګار په فضل سره خو نه ته کاهن یې نه لیونی. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون دغه خلک وایي چې دا سړی شاعر دی چې موږ د ده په حق کې د بدو ورځو راتلو ته سترګې په لاره یو. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين دوی ته ووایه ښه ده انتظار وکړئ زه هم له تاسې سره انتظار کوونکی یم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون آیا د دوی عقل دوی ته د همدغسې غلطو خبرو کولو امر کوي او که په حقیقت کې دوی په دښمنۍ کې له حده تیر شوي خلک دي؟ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون